अस्सलाम वालेकुम ग्रानु कतुनको नन په دې ویډیو کې موږ داسې اهم داسې امپورټنسز د کو د کمی د پاره چې نه تاسو ماډل وربز استعمالولای شئ نه تاسو 12 ټنسز استعمالولای شئ یعنی که هغه خبره هغه کارونه تاسو کول غواړئ نو نه خو تاسو د هغې لپاره 12 ټنسز استعمالولی شئ او نه تاسو د هغې لپاره ماډل وربز استعمالولی شئ ګرانو کتونکو نن موږ په دې ویډیو کې سپوکن انګلیش څه داسې امپورټنټ سینټنسز د کو د کومې په مدد سره چې ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروف کیږي ستاسو په انګلیش کې لږ نه او ډېره زیاته تبدیلي راځي لږ نه او ډېر زیات بدلون راځي نو ګرانو کتونکو راځئ چې دغه سپوکن انګلیش سینټنسز د کو د ټول ناول زده کوو اکثر لا مونږ په پښتو کې وایو مونږ پښتو کې یو خبره کوو مونږ وایو زمانه وشوه چې هغې ماته رینګ نه دی کړی زمانه وشوه چې مونږ خپلو کې ترمنځ خبرې نه دی کړی زمانه وشوه چې هغې دلته نه راځي زمانه وشوه چې مونږ هلته نه ځو وغیره وغیره زمونږ د پښتو په سینټنس کې راغی زمانه وشوه نو خو د دې لپاره مونږ 12 ټنسز استعمالولی شو یعنی د 12 ټنسز په ذریعه دا خبره کولی شو او نه د دې لپاره مونږ ماډل وربز استعمالولی شو یعنی نه د ماډل وربز په ترو باندې مونږ دا خبره کولی شو ګرانو کتونکو د دې لپاره په سپوکن انګلیش کې استعمالیږي ایٹ هیز بین ایجز د ایٹ هیز بین ایجز مطلب دا دی چې زمانه وشوه ایٹ هیز بین ایجز مطلب دا دی چې زمانه وشوه فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او سینټنس داسې دی که زه ووایم چې زمانه وشوه چې هغې ماته رینګ نه دی کړی یعنی د یو جینۍ په باره کې خبره کوم او زه وایم چې زمانه وشوه چې هغې ماته رینګ نه دی کړی یا ډېره موده وشوه یا ډېر زیات ټایم وشو چې هغې ماته رینګ نه دی کړی د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي ایٹ has been ages د ایٹ has been ages مطلب دا دی چې زمانه وشوه او په دویم نمبر باندې she did not call to me د she did not call to me مطلب دا دی چې هغې ماته رینګ نه دی کړی پوره سینټنس دا شو it has been ages she did not call to me او مطلب دا دی چې زمانه وشوه چې هغې ماته رینګ نه دی کړی بل اگزامپل فار ایگزامپل که زه ووایم چې زمانه وشوه یا ډېره زیاته موده وشوه چې مونږ خپلو کې ترمنځ خبرې نه کوو یعنی خپلو کې یو تر بله خبرې نه کوو زمانه وشوه چې خپلو کې ترمنځ خبرې نه کوو ایٹ has been ages we don't talk او د ایٹ has been ages we don't talk مطلب دا دی چې زمانه وشوه چې مونږ خبرې نه کوو بل اگزامپل فار ایگزامپل زه د یو چا په باره کې خبره کوم او زه وایم چې زمانه وشوه چې هغې نه راځي یعنی ډېر وخت وشو ډېره زمانه وشوه چې هغې دلته نه راځي یا زموږ ځای ته نه راځي دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي ایٹ has been ages they don't come او د دې مطلب دا دی چې زمانه وشوه چې هغې دلته نه راځي ایٹ has been ages they don't come او مطلب دا دی چې زمانه وشوه چې هغې دلته نه راځي ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو نور هم داسې قسم لا سپوکن انګلیش سینټنسز زده کوئ سپوکن انګلیش زده کوئ نو بیا بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ کولی شئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ ریپلای به مونږ درکو یعنی ستاسو په کامنټ ستاسو د کامنټ مطابق به زمونږ نیکسټ ویډیو وي تاسو په یو څیز کې کنفیوز یئ پارټس آف سپیچ ایکټیو وایس پیسیو وایس 12 ټنسز ماډل وربز سپوکن انګلیش سینټنسز که تاسو هر ځای کې کنفیوز یئ نو بالکل تاسو یو کامنټ وکړئ او انشاءالله زمونږ نیکسټ ویډیو به تاسو د کامنټ مطابق وي د ویډیو کتلو ډېره مننه تھینک یو سو مچ تھینک یو